مدینه منوره کې چې جنت البقیع ته ورننوځي هلته غټ بوټ ټکول دی وایي دلته قرأت ویل بدعت. ما پر دغه مسأله باندې پر خپل ځای تفصیل درته کوم. پر دغه مسأله مې هلته بحث ورسره کړی دی. بیا زه جیل ته بیولی یم، د دې محبس ته یې بوتلم په مدینه منوره کې. پر دغه مسأله ورسره اخته شولم چې دې قرأت بدعت دی. ما ورته ویل نه دی بدعت، د دلایل خو نه وه، نو زور و حکومت و نو بوتله نه دی محبس ته. هغه ورځ به چې د قندوز پر بازشار باندې حمله سوې وه، د قندوز ښار اول کال طالبانو نیولی و، هغه ورځ باندې ځان ته دوی سره حدیث مبارک داسې راځي. مبارک علیه السلام وایي که د یو چا په خبرو کې مقصد دا و چې خلک خوشحاله کړي، نشي خوشحاله کولی. ځکه اله العالمین یې ور وسپاري وایي ونیسه چې خوشحاله کړه. چې الله جل جلاله څوک ستا څه نه کړي راضي ته نشي راضي کولی او شرمېږي پکې. او که د سړي مقصود د خدای رضا و د خلکو خوشحاله کېدل نه و، الله بلاکیف خپله خلک ورته تابع کړي. ډېر ملایان مرتسوین و خورا دا ډېر د کوشش د دې کوي د عزت، خو اله العالمین عزت نه یې ورکړی، نور یې خلک توهین و اهانت ډېر خو یو سړی به طلب نه کوي اله العالمین عزت ورکړي. دا د مقصود به د ستا د رضا د دې نه وي. د ابن الروح د ابن القیم د کتاب الروح دا لسمه صفحه کې په اثر کې دی باب پر دې لیکي قرأت د قرآن و میت لره. پر دې باندې بیا زه په مسله کې مناظره کورس کې یوه مسله زم درته یږدم، پر ختمو مسله یږدمه، بیا به انشاءالله دا مسله هم خلکو په کراره ګرده کال انشاءالله لږ بیان کوو. باره به مو زده کېږي، زه به حوالې در کوم ستاسو سره به کتابچې د سره یې رجسټران چې ښه غټ رجسټر پیدا کړي یو هغه به نو دا ګټه وکړي، باره به دا حوالې لیکي، د وخت دپاره به در سره پرتې هغه اوس ګوره ما طالبي کې د یو استادانو څه حوالې لیکلي دي، اوس مې پیدا کړي دي لر اوس لره سره پرتې دا بیا ګټه کوي. مقصد دا دی یوه مسله بیا پر دې باندې ابن القیم باب لیکي چې مړي ته قرأت د قرآن ګټه رسېږي. بیا در دې لاندې دا عنوان کې دا خبره لیکي، مقصود مې دا دی. یو عالم دی علي ابن موسی الحداد، هغه وایي زه امام احمد بن حنبل صاحب او محمد ابن قدامه جوهري درې سره په یو جنازه کې سړی پټ سو. جنازه کې چې اوس یو ړوند سړی رالی، یو ړوند حافظ صاحب رالی، د مړي قبر ته قرأت شروع کړي. امام احمد بن حنبل صاحب راخور وکړي ویل یا هذا ان القرأة عند القبر بدعة، ما وایي د قبر سره قرأت بدعت دی. امام احمد بن حنبل صاحب اولنی مذهب دا و، وروسته یې رجوع کړی ده. څلور سره ائمه یې اوس د جواز قائلین دي، څلور سره ائمه. بیا په مفتابهي اقوال د هغه دي مفتابهه اقوال بیا زه درته پیښوم. او په سعودي کې وهابیانو در اوسه پورې د امام احمد بن حنبل صاحب په دا قول باندې دلیل نیولی دي. مدینه منوره کې چې جنت البقیع ته ورننوځي هلته غټ بوټ ټکول دی وایي دلته قرأت ویل بدعت. ما پر دغه مسأله باندې پر خپل ځای تفصیل درته کوم. پر دغه مسأله مې هلته بحث ورسره کړی دی. بیا زه جیل ته بیولی یم، د دې محبس ته یې بوتلم په مدینه منوره کې. پر دغه مسأله ورسره اخته شولم چې دې قرأت بدعت دی. ما ورته نه دی بدعت، د دلایل خو نه وه، نو زور و حکومت و نو بوتله نه دی محبس ته. هغه ورځ به چې د قندوز پر بازشار باندې حمله سوې وه، د قندوز ښار اول کال طالبانو نیولی و، هغه ورځ باندې ځان ته دوی سره اخته. مقصد مې دا دی امام احمد بن حنبل صاحب هم سړي ته دا خبرې مه کوه دا بدعت دی، ولا قرأت ما وایي د قبر سره دا بدعت دی. اخر موږ د اجرې راووتلو، علي ابن موسی وایي محمد ابن قدامه صاحب ورنږدې سو امام احمد ابن حنبل صاحب ګوره د 10 لکه حدیثو حافظ دی، 10 لکه حدیث یې یاد د مذهب امام دی. هغه ته ویل وایي د مبشر حلبي په باب کې ته څه وایې؟ هغه ورته ثقة، اخو ډېر ثقه سړی دی. وایي تا روایت ځینې کړي دي، وایي وکړي، وایي نو زه به د هغه روایت درته نقل کړم. محمد بن قدامة أخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. عبد الرحمن ابن علاء اللجلاج د خپل پلار څخه نقل کوي، پلار یې وصیت کړی ول که زه مړ شولم زما د قبر سر او پښو ته به د سورة بقرې اولني و آخري آیتونه وایي لکه اوس چې موږ وایو. دا د اثار سنن کې علامه نووي پر دې باندې باب لیکي، دغه روایت نقل کوي. طبراني کې هم دا روایت بیا هلته حوالې در کوم. وقال سمعت ابن عمر، هغه بیا وایي زما پلار ویل ما د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د صحابي څخه اورېدلي دي چې هغه وصیت کړی بذلک، په دې سره یې وصیت وکړي ول زما د قبر سر او پښو ته به څه وایي د سورة بقرې اولني و آخري آیتونه وایي. فقال له احمد، ګور امام احمد بن حنبل صاحب خبره کړې ده اوس رجوع کوي. فقال هغه ورته فرجع وقل للرجل يقرأ، هله ور وځغله اجرې ته هغه سپین ړوند هلک ته وایه طالب ته هغه قاري ته ورته د قبر سر ته قرأت وایه ما خپله خبره واخله. ګوره دومره که در حق ته تابع وه چې چا به دلیل ورښکاره کړي، دا نه وه چې ما خو نو خبره کړې ده زه خو د زماني امام یم، زه خو دومره لوی ملا یم. نه حق ته به رجوع کول، نو حق ته به رجوع کوې. زما لاس کې کتاب د عبدالفتاح ابن صالح قدیشي یافعي کتاب دی، د مقدمه په خپل کتاب کې پر دې باندې لیکلې ده. بیا د دې کتاب زما ډېر اخذ کړی دی، تبرک مسئله کې بیا زه تفصیل درته کوم څه اخذ مې د سم کړی. دی مبارک لیکي وی اخي القاري الكريم اذ ما وروره ای قاري صاحب قد يكون الحق
على خلاف بعض ما ورثناه من آبائنا او تلقيناه من مشایخنا. کله کله وی حق خلاف د هغه زما او ستا مشرانو پرې ولرتلي خو حق پر بله لاري ته به داسې نه کوې چې خامخا دا خو حق ده دلیل ته به ګورې. کله کله به زموږ مشایخ وي استادان مو وي پر یو لار تللي وي نو حق د بل چا په بغل کې ته به نو نه وایې چې زما استادانو دا ویله بس لکه دا اوس د جهالت په دغه وخت کې ډېر دي ښه بس که زما استادانو هر څه ویلي وو هغه حق دی نن دا جهالت کار دی دا ملا کار نه دی ملا به دلیل ته ګوري دې ته به نه ګورې د استادانو به احترام کوې ستا استادان دي هغوی یو مسئله کړې ده ښه په احترام هغه خبره ردوه بې احترامي یې مه کوه منګر خو حق ته به رجوع کوي. بیا لیکي قد یکون الحق فی صفی المغمور للمشهور کله یو څوک ډېر مشهور وي خو حق د هغو په جانب کې نه وي هغه چې غیر مشهور د هغو سره حق وي. ولي وایي که ته په مشهوره پسې ګرځې په ابلیس عیاذا بالله فاقت شهرته الافاق ابلیس دونه قدر مشهور دی چې ګرد دنیا یې پېژني شیطان ګرد پېژني که نه مگر وکم من الانبیاء والمرسلین من لا نعرف اسماءهم فضلا عن اخبارهم داسې نبیان سته زموږ در اوسه نوم لا نه دی دا خبرې خلاصه کړي نو حق د نبي سره دی که د ابلیس سره نو که په شهرت پسې ځغلې نو خو ابلیس د هر چا ډېر مشهوره دی او که په دې پسې ځغلې چې حق نو حق خامخا د مشهوره سره نه ابلیس مشهوره دی حق نه دی ورسره نبي غیر مشهور دی داسې نبیان سته زه به ته هم اخنوخ علیه السلام پېژني کم یې پېژني اخنوخ علیه السلام نبي دی عبدالغفار علیه السلام پېژني عبدالغفار علیه السلام نبی دی خدا نبیان دي پیغمبران دي ته در اوسه د نامه نه دي اورېدلي یو ادریس علیه السلام دی یا بل نوح علیه السلام دی هغه مازې هغه بل نوم یې درته یاد کړي خو مقصد دا دی داسې پیغمبران شته چې څه نومان نه دي اورېدلي خبرې خلاصه کوي قصې خلاصه کوي مګر حق د هغه سره دی ګور د شیطان سره نه دی په دې پسې به نه ځغلې چې خلک مشهوره دي سر دې به خلاص وکړه